راځي چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د جهاد کیسو ته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت له پیل سره په بشپړ تفصیل سره پیل وکړو. تورې ډېرې دي خو زړه د خالد بن ولید غواړي، د خالد بن ولید شه جهان ستا دی. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د جهاد کیسو لومړۍ برخه. د اسلام نوی پړاو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت او د ارتداد فتنه، د رسول صلی الله علیه وسلم وفات او د اسلامي امت د ازموینې شیبه، د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفات 11 هجری قمری کال 1422 میلادي کال د مسلمانانو لپاره یوه تر ټولو لویه سخته او دردناکه شیبه وه. هغه شخصیت چې د 30 کلونو په اوږدو کې یو بیکاره ویشل شوی او جاهل ملت په یو متحد، پیاوړی او د نړۍ د رهبرۍ وړ امت بدل کړی و، اوس یې له دوی څخه سترګې پټې کړې وې. د رسول صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته د مدینې په فضا کې یو ډول ویره، ناڅرګندتیا او حتی اضطراب خپور شو. ډېری صحابه کرام په دې باور نه وو چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حتی د تلوار په لاس ولاړ و او ویل چې هر څوک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، زه به یې سر قلم کړم. په دې حساس وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د اسلام لومړی خلیفه وټاکل شو، د خپل ایمان، پوهې او پیاوړي شخصیت په مټ د امت قیادت په غاړه واخیسته. هغه په یوې تاریخي وینا کې وویل، څوک چې د محمد عبادت کوي نو محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو، خو څوک چې د الله جل جلاله عبادت یې کوي نو الله جل جلاله ژوندی دی او هیڅکله نه مري. دې وینا مسلمانانو ته ارامي ورکړه او دوی یې له هغه ستر ټکان څخه راوویستل. د ارتداد فتنه هروب الردا د رسول صلی الله علیه وسلم له وفات او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له خلافت وروسته د اسلامي دولت پر وړاندې یو له سترو ننګونکو څخه د ارتداد فتنه وه. په ټوله عربي ټاپوزمو کې په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې اسلام تازه خپور شوی و او یا یې ریښې لا ژورې نه وې نیولې، ډېری قبایلو له اسلام څخه اوښتنه وکړه. دا ارتداد په څو ډوله و. د پیغمبرۍ ادعا کوونکي ځینې کسانو په خپله د پیغمبرۍ ادعا وکړه، لکه مسلمه قضا په یمامه کې، اسود عنسی په یمن کې، طلحه بن خویلد الاسدي په بني اسد کې، او شجاع په بني تمیم کې. د زکات له ورکولو انکار، ځینو نورې قبیلې اسلام ته پاتې شولې خو د زکات ورکولو څخه انکار وکړه، په دې دلیل چې زکات یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېده او له هغه وروسته دا حق لغوه شوی دی. په بشپړ ډول له اسلام څخه اوښتنې یو شمېر قبایلو په بشپړه توګه له اسلام څخه مخ واړوه او له خپلو پخوانیو بدپرستانه دودونو ته راستون شول. د دې فتنې هدف د مسلمانانو د نوي دولت له منځه وړل او د اسلام خپرېدو مخنیوی. وضعیت خورا خطرناک و، مدینې ته خطرونه راجع شول او د مسلمانانو وحدت په جدي توګه له ګواښ سره مخ و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پرېکړه او د خالد بن ولید رضی الله عنه رول په دې حساس حالت کې ځینو صحابه کرامو حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته مشوره ورکړه چې د زکات نه ورکوونکو سره جګړه ونسي یا لږ تر لږه د ارتداد د ټولو ډلو سره یو ځل جګړه پیل نسي. دوی دلیل راوړی و چې مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته کمزوري شوي او د جګړو توان نه لري، خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په ایمان کې بې مثاله و، په خورا قاطعیت سره یې وویل، والله که دوی ماته د رسۍ یوه غوټه هم له هغو څه منع کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ورکوله نو زه به یې پر وړاندې جګړه وکړم. او زیاته یې کړه، آیا زه به داسې اوسم چې الله جل جلاله د نبوت پای ته رسولو په وسیله اسلام بشپړ کړی وي او زه یې پرېږدم چې نیمګړی شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوهېده چې د اسلام د بقا لپاره د دې فتنې پر وړاندې جګړه حتمي ده. هغه ټولې اردوګانې په 11 برخو وویشلې او د هرې برخې لپاره یې یو قمندان وټاکه چې هر قمندان ته یې د یوې ځانګړې سیمې د پاکولو دنده وسپارله. د دې ټولو قمندانانو په منځ کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د خپلې بې مثالې زړورتیا، نظامي پوهې او بریاو له امله تر ټولو مهم رول ولوباوه. هغه د ټولو هغو قمندانانو مشر و چې په خورا خطرناکو
مهمو کې دنده درلوده. د خالد بن ولید رضی الله عنه دنده خالد رضی الله عنه ته لومړی د طلحه بن خویلد الاسیدي سره د جګړې دنده وسپارل شوه چې په بني اسد قبیله کې د پیغمبري ادعا کړې او وروسته هغه ته د مسلمه قضا پر وړاندې د جګړې تر ټولو سخت دنده ورکړل شوه. دا پړاو د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د نظامی نبوغ د بشپړ ښودلو پیل و، هغه چې د رسول صلی الله علیه وسلم لخوا د سیف الله المسلول د الله ایستل شوي تورې لقب ګټلی و. اوس چمتو و چې دا لقب په عمل کې ثابت کړي او د اسلامي دولت ساتنې لپاره خپلې نظامي وړتیاوې وکاروي. دا و د ویستلي تورې د داستان لومړۍ برخه. راتلونکې برخه به د طلحه بن خویلد او خالد بن ولید رضی الله عنه ترمنځ جګړې او نورې مهمې پیښې په تفصیل سره